السلام علیکم ورحمت الله. یو کس پوښتنه کړې وه د توبې په باره کې، د توبې طریقه، توبه په څه طریقه وباسو، او توبې نه وروسته که بیا دا ګناه وسي د دې حکم څه ده؟ آیا د توبه بیرته خرابېږي او که نه؟ زه به ورونو دا خبره لږ تفصیلي کم چې ښه ورباندې پوه سي. یو ګوره ګناه کولو نه کول دي، یو د ګناه بیرته راګرځېدل دي چې دا بیرته راګرځي که نه توبې نه وروسته. او ګوره انسان الله تعالی پیدا کړی ده په دنیا کې د امتحان په خاطر باندې. دا دنیا ټوله له بلوغ نه وروسته تر مرګه پورې دا امتحان ده، دا ژوند ټول امتحان ده. دنیا پیدا د امتحان لپاره ده. په امتحان کې الله تعالی مونږ ته هر څه ښودلی دي، په قرآن کې، په حدیثو د نبي علیه السلام کې، په فقه د امام ابو حنیفه رحمه الله کې، د علماو له خولې نه مونږ روا او ناروا هر څه اورېدلی دي. امتحان همدا ده چې یا به د الله منې او یا به د شیطان په لار ځې. په دنیا کې همدا دوه لارې دي، یا به د رحمان په لار ځې یا به د شیطان په لار ځې. آدم علیه السلام الله تعالی پیدا کړی و، په جنت کې و. مونږ تاسو تفسیر کې دا خبره کړې ده که نه؟ په جنت کې و، جنت کې ښه زندگی و، ښه ژوند جوړو. نو ولې ځمکې ته راکوزو؟ الله پاک اراده داسې کړې وه چې آدم علیه السلام به له جنت نه راکوزوي. که په جنت کې وای خو اوس به ټول په جنت کې ولو، بیا خو امتحان نه سو که نو بیا خو ټول کامیاب وو. نه، الله پاک اراده دا وکړه چې زه به تاسو په امتحان کې اچوم. نو د امتحان طریقه هم دا سوه چې جنت کې آدم علیه السلام ته یو حیله جوړه سوه، او آدم علیه السلام او د شیطان مابین کې مقابله راغله. آدم علیه السلام منی سو چې داسې اونه کې، او شیطان ور باندې وکړل. نو دا مقابله سو، دښمني سوه. هغې ورځې نه دښمني جوړه ده، هغې ورځې نه امتحان کې مسلمان پروت ده، هغې ورځې نه. نو که څوک وایي چې ګناه ونه کم، دا غلطه خبره ده. ګناه به خامخا کېږي. دا خبره د ما در سره واورئ او ښه یې زده کوئ. که څوک ووایي چې ګناه ونه کم، ګناه به کېږي. انسان نه، انسان ګناه هم خدای پاک پیدا کړی، انسان هم خدای پاک پیدا کړی. د همدې لپاره پیدا ده چې د انسان په یو امتحان کې راسي. یو طرف ته د الله امر ده مه کوه، بل طرف ته د شیطان تشویق کوي چې وکړه. د الله پاک په لار باندې که روان وي، ګوره آدم علیه السلام د الله لار ده، او د شیطان لار دا د شیطان لار ده. د ګناه لار د شیطان لار ده، د ثواب لار د آدم علیه السلام لار ده، د الله لار ده. الله درته وایي مه کوه، شیطان درته وایي وکړه. ته په امتحان کې، تا ته الله اختیار درکړی، ته کوم یو کوې؟ پوه یم یې، علم دې هم کړی، په مسله هم پوهې، علما هم سته، قرآن هم سته، سنت هم سته، فقه هم سته، علما هم سته، هر څه سته. ته د خپل دین زده که که نه؟ ته د خپل زندگی ترتیب زده که که نه؟ نو چې زده دې که، بس خدای پاک تا ته وایي چې ته د الله په لار ځې که د شیطان په لار ځې. که د الله په لار ځې، آخري انجام او نتیجه جنت ده. که د شیطان په لار باندې ځې، آخري انجام او نتیجه دوزخ ده. دا مونږ او تاسو ته هغه د واضح ده، راته ښودل سوي دي. نو چې هر څه راته ښودل سوي، هر څه راته واضح دي، نو الله ګناه پیدا کړی دی دې لپاره چې انسان نه به کله کله کېږي. شیطان به دې ورباندې خطا کوي. نو الله درته وایي چې مې کوه که نه. ما درته ویلي چې مې کوه، شیطان درته وایي ویې که ته د شیطان ولې منې؟ خو بیا هم د الله پاک رحم ته وګورئ. الله پاک ګناه پیدا کړم، درته وایم چې مې کوه. ګوره بیا چې ګناه در نه وسي، بیا د الله رحم ته وګوره. ډایرک عذاب نه درکوي، په دنیا کې عذاب نه درکوي، چانس او مهلت درکوي، وخت درکوي. چې دا څنګه ګناه در نه وسوه، الله پاک د توبې حکم درته کړی. توبه وباسه، بیرته د ګناه معاف کوم. التائب من الذنب کمن لا ذنب له. څوک چې توبه وباسي له ګناه نه، دا داسې ده لکه بالکل چې ګناه کړي نه وي. دا څومره د الله رحم ده. هلته درته وایي مې کوه. استاد چې شاګرد ته وایي دا کار مه کوه، چې هغه نه وسي، څومره سخته معامله جوړه سي. او خدای پاک رحم ته وګوره چې درته وایي مې کوه، مې کوه. قرآن، حدیث او علما ټول په همدې باندې اخته دي چې مه کوه. چې بیا هم وسي، ډایرک د توبې لار درته ښودلې، توبه وباسه. او توبه کې الله پاک څه وایي؟ نبی علیه السلام وایي التائب من الذنب کمن لا ذنب له. کل بني آدم خطاء. هر بني آدم نه خطا کېږي. وخیر الخطائین التوابون. بهترین په خطاکارانو کې هغه څوک دي چې توبه وباسي. نو توبې نه معلومیږي چې توبه ټول ګناهونه معاف کوي. دا یو امتحاني زندگی ده.
دا یو امتحاني زندگی ده چې موږ او تاسو پکې روان یو. دا یو امتحان ده. نو د امتحان نتیجې دا په آخرت کې راکول کېږي. الله ته موږ نتیجې ښې کړي. تاسو به مکتب ویلی، تاسو به مدرسه ویلی، تاسو به د امتحان پرچه لاس کې اخیستی. کله چې د امتحان پرچه لاس کې واخلئ دا سخته صحنه وي. دا ټوله ورځ سخته ورځ د امتحان ورځ. نو د دنیا ټوله د امتحان ورځ ده. دا ټوله دنیا د امتحان ورځ ده. ما درته ویلي له بلوغ نه تر مرګه پورې دا امتحان ده. په حالت د پیسه‌داري کې امتحان ده، په حالت د غربت کې ده، په حالت د صحت کې امتحان ده، په حالت د مرض کې امتحان ده. په هر حالت کې دا ټول امتحان ده. نو چې کله یو چاته پرچه ورکول سي د امتحان او هغه پرچه د تا په لاس کې وي، جوابونه د لا نه یې لیکلي، ټول پرچه د لا په لاس کې ده، په دغه ټیم کې هم تا ته اختیار ده که چېرته پرچه کې درنه خبر غلطه سي، لیکل درنه غلط سي، جواب درنه غلط سي، که خبر له انسان نه غلطه سي، له امتحان په ټیم کې د امتحان په صحنه کې په هغه خط کش کولی سو، بله به ولیکو، سمه به یې کو. دا دنیا همدا رقم ده. که ګناه درنه وسي بیرته خط په کش کولی سو چې توبه وباسو. خو که چېرته د پرچه واخسته او ور دې کړه مدیر ته، ور دې کړه مسؤل کس ته، استاذ ته، بیرته هغه نه درکوي چې بیا په هغې کې تغییر وکړي. نو دا که چېرته د مونږ او تاسو پرچې مو غونډې شوې، یعنې مرګ راغی، بیا پرچې غونډېږي، بیا عمل نه کېږي. نو که چېرته پرچې رانه غونډې شوې بیرته بیا په هغه کې تغییر نه سو کوی، بیا موقع خطا سو. نو اوس هم له پرچې په لاس کې دي، اوس لا د امتحان صحنه ده. په دې کې باید مکمل خپلې پرچې ته متوجه سو چې دا پرچه څنګه ډکه کو. د دې ډکول مهم دي، څنګه یې ډکه کو. نو د هغې ډکول د تا په اختیار کې دي. ته صحیح سوالونه لیکې که جواب غلط لیکې. نو دا اوس هم تر اوسه پورې دا موقع ده. توبه چې انسان وویسته، خدای پاک مونږ ته د توبې تلقین کوي. الله پاک وایي زه په توبه خوشحالیږم. په توبه کې د الله څه دي چې الله خوشحالیږي. خو مونږ او تاسو له جهنم نه بچ کېږو، دې وجې نه خوشحالیږي. یو کس چې له جهنم نه بچ کېږي الله خوشحالیږي. نو مونږ او تاسو په توبه کې همدغه چانس ده، همدا موقع ده چې توبه چا وویسته نو د ده ټول ګناهونه معاف شو. توبه په اخلاص باندې، په صدق باندې. توبه کې شرط دا ده چې په تیر ګناهو به خامخا پښیمانه او په آینده کې به د عزم وي چې نیکم. په تیرو به پښیمانه، په آینده کې به د کلک عزم وي چې نیکم. ګوره که دې په زړه کې دا و چې توبه باسم خو په آینده کې که موقع برابره سو بیا هم ګناه کومه، دا توبه نه ده. په دې باندې تیرم نه معاف کېږي. نو په توبه کې به دې په تیرو پښیمانه، په آینده کې به د کلک عزم وي، زړه به دې توري نور له ګناه نه، نو بیا دا توبه قبلیږي. ښه دلته خو دې توبه وویسته، په آینده کې دې عزم نسته، خو ما درته ویلې د امتحان دنیا او د امتحان ورځ خو لا نه ده ختمه که نه. په سبا باندې په بله ورځ بیا په تا امتحان ده چې د الله منې که د شیطان منې. ته بیا په ګناه کې راځې ځکه شیطان خو ژوندی ده که نه. ته بیا په ګناه کې راځې، اول ته دې کلک عزم کړی و چې نه به کوم، او دلته شیطان در باندې غالب سي، بیا در نه ګناه کېږي. نو بیا دې ګناه وسي. که بیا ګناه وسوه، هغه توبې نه چې مخکې کوم ګناهونه ول هغه معاف سوي دي، هغه ټول ختم شوي دي. اوس چې ګناه کېږي دا نوی لست جوړېږي، نوی حساب جوړېږي. افغاني ګناهونه له هغې توبې سره معاف سوي دي، اوس نوی حساب جوړېږي. دغه ځای کې بس د خلکو شک وي، څوک توبه نه باسي وایي په سپینګرتوب کې باسم، څوک څه کوي څوک څه کوي. په مرګ باندې بیخي اعتبار نشته. نبي علیه السلام وایي زه په ورځ کې 80 وارې استغفر الله وایم، بخښنه غواړم الله نه توبه باسم. نبي علیه السلام وایي په ورځ کې یو وارې خو تاسو توبه وباسئ، مونږ او تاسو یو وارې په ورځ کې هر ماخستن 2 رکعاته نفل کوئ په نیت د صلات توبه، د توبې لمونځ په اخلاص باندې جګسئ الله ته. 2 رکعاته مونځ وکئ، الله ته په سجده کې اوږده سجده وکئ، او هغه نه وروسته الله ته سوال وکئ چې الله تیر مې څه کړي تا ته معلوم دي، الله ټول راته معاف کړه، او په آینده کې الله پاکه توفیق راکړه چې نور ونه کړم. بیا که در نه وسو په آینده کې هغه به نوی حساب جوړېږي، توبې باندې ټول معاف کېږي. ما به کله درسو کې شاګردانو ته ویلې من توبه داسې ده لکه انټي وایرس غوندې چې بس توبه باسه تیر معاف کوي، آینده به نوی حساب جوړېږي، شیطان هم لاسته حساب و کتاب هم په دنیا کې، مطلب په دنیا کې امتحان هم لا جاری ده، دنیا هم لا جاری ده. نو ښه دا ده چې توبه ویستل کېږي، توبې سره تیر ګناهونه معاف کېږي، آینده به بیل حسابي. واړه ګناهونه هغه په اودس باندې، په ذکر باندې، په تلاوت باندې. ان الحسنات یذهبن السیئات، حسنات چې تاسو کوئ نو دې سره هغه سیئات ختمیږي، واړه ګناهونه ورسره ختمیږي. الله مهربانه د غټ به ورسره ختم سي،
هغه د تا عقیدې پورې او د تا زړه پورې ده، نو دې سره ګناهونه ختمیږي، مکمل ختمیږي. او غټ ګناهونه توبه به غواړي، یوه توبه وباسه ټوله زړه ډېټه ختمیږي، ټول زوړ حساب ختمیږي، نوی حساب جوړیږي. ځکه د نبی علیه السلام حدیث ده، په دې باندې باید موږ یقین وساتو، بالکل موږ په یقین ده، ځکه نبی علیه السلام دروغ نه وایي، دا د الله خبره ده چې د نبی علیه السلام خبر هغه د الله وحی ده. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. نو دا خبره مې ځکه درته اوږده کړه قصدن چې دا د ډېرو خلکو په زړه کې دا خبره وي، نو چې د تاسو تسلي وسیله دې سره الله پاک ته همیشه غټ امید ساتل پکار دي. الله پاک باندې چې د تا څنګه عقیده ای، الله پاک هغسې معامله در سره کوي. ته الله پاک ته د مغفرت نیت جوړ کړه چې الله ما ته مغفرت کوي په توبه باندې. الله وعده کړی چې په توبه باندې مغفرت کوي، الله به یې خامخا کوي انشاءالله.